دا عذاب قبر دری سیدی خوا عذاب قبر دری سیدی یو ایسا عذاب قبر چی سڑی تا میلاوی گی دا با دا وڑو بولو دا وجن میلاوی چی کم سڑے زان دا وڑو بولو دا قطراتو نا بچ کی خوا یا دا زناورو واڑا بول پی لگی دا سارو کار کیو دا غی دا وڑو بول نزان نبچ کی یا خپل او دس پا صحیح طریقہ نو وچی نو دا خپل وڑو بولو قطرات پی لگی یو حصہ عذاب قبر چی دے غد دین دیخا او دویم حصہ عذاب قبر چی دے اغد چغل خوری نا دیخا چی چغل خوری پچاکی دتا بدویم حصہ عذاب قبر میلاوی او دریم حصہ عذاب قبر چی دے غد غیبت توجی نا دیخا دا دری سید دا عذاب قبر خوا دین ببندت دا عذاب میلاوی کی دا دری قسم عذاب بی حدیث مبارک کے رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین پا یو دو قبرونو باندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر چی تیر شنو دوارو تا عذاب میلاوید دوارا پا عذاب کے مبتلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام توی فیعذب احدهما فیعذب فی البول یو د دې دواړو نه چې دی هغه ته عذاب ورکیږي په باره د وړو بولو کې دا اوس چې په عذاب قبر کې مبتلا دی دا د وړو بولو د وجې نه مبتلا دی واړه بول به وکړي او دس به نه وچي او راپا بس قطرات د وړو بولو په وجود او په کپړو باندې لګېدلي وی دا یو چې په عذاب قبر کې مبتلا دی نو وجه دا ده چې د بزان د وړو بولو نه وچ اوی هر چې دا بل لینو فیعذبو دت عذاب میلاوی کی فی الغیبتی پا بارد غیبت کی یو روایت کی نمیمہ راغلی چغل خوری او بل روایت کی فیعذبو فی الغیبہ دت عذاب میلاوی کی پا بارد غیبت کی چی دب غیبت دیر کو نن پا عذاب قبر کے مبتلا دے دا اغی غیبت توجہ دا اغی غیبت توجہ ننن دے پا عذاب قبر کے مبتلا دے دا اغی غیبت توجہ ننن دا عذاب ملاوی دا دیر لویا گناہ دا خواہ دا مسلمان عزت لٹاول تاسو پی جنائے تاسو سود پی جنائے کنا سود سمر عظیم گناہ دا تاسو خبر یہ وی ان ارب الربا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائل وی ان ارب الربا د ټول سودونو نه غټ سود پیژنئ د ټول سودونو نه غټ سود په دنیا کې دا دی چې د یو مسلمان عزت لوټاو کې خاطا ټول نه غټ سود دا دی ته پاغه پسې ولګي او جامې تی نه په پاسترو بس دې دسی دی دا په ټول سودونو کې غټ سود هغه د مسلمان د عزت سودا کوي دا هغه بیزتی کول دی او پاغه پسې خبرې کول دی دا په ټول سودونو کې غټ سود دی دا ډیره لویه ګناه ده ایمان هم نشي کامل کېدی نو اسې به لګیا نو په پاکو ځایونو کې به ناست یو پاک لباس پم اغوستی خو چې غیبت نه ځان نه دی محفوظ کړی ګرانه ده نو ګرانه ده حدیث مبارک کې راځي وي چې څوک د مسلمان عزت واپس کی د مسلمان د عزت دفاع وکي دفاع لکه یو ځای کې د سړي غیبت شروع دی تورته بس مکوئ د غیبت مکوئ دا ډیر نیک سړی دی د غیبت مکوئ بس دا نیک سړی دی نیک په اپل پسې مزئ په اپل مزئ څوک چې د مسلمان دفاع وکي د عزت حدیث مبارک تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی رب العالمین فرمائی چی زبد د دفاع کم پورس د قیامت د جہنم د اور نبیز دفاع تا د مسلمان دفاع کوا زبد د جہنم د اور ن دفاع د مسلمان د عزت دفاع چی چاو کڑلا اللہ بے د قیامت پورس د جہنم د اور ن دفاع کی د اور ن دفاع د اور نه به الله دفاع کی د قیامت پورز چې څوک د مسلمان د عزت دفاع